د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته پخیر راغلی. د فاریاب ولایت سلبستریز روغتون چارې د بشپړېدو په حال کې دي. چارواکي وایي د ملي پراختیا شرکت له لوري د هیواد په بېلابېلو ولایتونو د روغتونونو د جوړېدو په لړ کې د فاریاب ولایت سلبستریز روغتون رغنیزې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د تخار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي پولیسو یو 3 کلن ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو ژغورلی او په تړاو یې 3 تنه هم نیول شوي دي. له 3 ورځني اوربند وروسته افغان ځواکونو تېره شپه د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د 215 میوند قل اردو وایي افغان پوځیانو د اوربند پای ته رسېدو سره هممهاله د هلمند په لښکرګاه، ناوه او نهسراج ولسوالیو په لویدیځو برخو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د غزنی ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي هیڅ چاته به د فعالیت اجازه ورنه کړي. د غزنی د ځینو سیمو اوسیدونکي رسنیو ته ویلي په خپلو سیمو نه حکومت او نه طالبان ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غزنی مرکز اړوند ارزو کلي سلګونه اوسیدونکي په دغه سیمه کې د وروستیو ناامنیو نښتو په غبرګون کې دغه لاریون کړی دی. ولسمشر غني د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د طالبانو ته د جنگ د دوام بهانه نشته. دوی باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. ارګ وایي ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د لوی کندهار، لوی پکتیا او لوی ننګرهار زونونو له مشرانو او متفیدینو سره په کتنه کې یادې خبرې کړي. نوموړي ویلي د بین الافغاني قواو په وتلو سره د طالبانو ته د جنگ د دوام په خاطر هیڅ راز بهانه نه ده پاتې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې په تدبیر، میړانه او جرأت سولې ته لومړیتوب ورکړي.